د نوي خیرخوا سوداګریز مارکیټ د جوړولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کابل ښار د اقتصادي ودې او هیوادوالو ته د کاري فرصتونو رامنځته کولو په موخه په نادر پښتون واټ کې د نږدې 40 میلیون ډالر په لګښت د نوي خیرخوا سوداګریز مارکیټ د جوړولو چارې بشپړې شوي. دا 2.5 کاله مخکې شروع شوی و. بیا د شروع چارې د مشارکت قانون په اساس قرارداد شوی و چې ځمکه د اداري دولتي اداراتو او پانګونه خصوصي سرمایه گذارانو او کړې وه چې په هغه کې یو سرمایه گذار د سنسکای ګلوبل محترم رئیس سلیمان زرمتي و او ورسره 200 هټیوال چې مخکې جمهوریت وخت کې دا مارکیټ ور اخیستی و او هغه کې متضرر شوي وو. د هغو پر مټ باندې 40 میلیونه ډالر په دې مارکیټ ولګېدل. خیرخوا سوداګریز مارکیټ چې په 9360 متر مربع ځمکه کې د 2 پوړیزو تحکوي په ګډون په 9 پوړونو کې له نړیوالو معیارونو سره برابر د نږدې 3 کلونو په موده کې د کابل ښاروالۍ د نقشې مطابق جوړ شوی. له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ او د کابل ښار د اقتصادي ودې په برخه کې له خورا ارزښت څخه برخمن دی. دا مارکیټ په 9 پوړو کې ده. 2 پوړی پارکینګ دی چې هغه موټرې ولا 1700 موټر په جریان د ورځې سیزي ورځې مشتریانو پکې جایږي او ضمناً 7 منزله تجارتي ده چې دا منزلونه هم په بیلو صنفو باندې تقسیم شوي دي. لکه د اول منزل نیمه تاکاو چې موږ ورته وایو نو دا منزل د موږ برقي سامانو ده لکه دا ګروپ سویچ ساکټ لاین هغه د تعمیراتو کوم برقي وسایل چې پکار دي او اول منزل زموږ الکترونیکي سامانونه دي چې هغه تلویزیون یخچال د ماشین د کلاشویی یا دا نور د کور اسباب برقي څه پکار دي دا پکې خرڅېږي. په دې مارکیټ کې د کمپیوټرونو برېښنایي وسایلو او صرافانو لپاره 1300 هټۍ یو جومات د 2000 وسایطو لپاره پارکینګ د لیفټ سیستم برېښنایي زینې ښاري او لمریزه برېښنا د اور وژنې امنیتي سیستم او د وتلو او ننوتلو دروازې په پام کې نیول شوي دي. چون دا مارکیټ 10% عواید جدید امارات اسلامي ته 80% سکتور مربوط کیږي. نو ټول سیستمونه د موږ دلته هوشمند دي ډیجیټلي سیستمونه دي لکه پارکینګ هم چې څومره موټر راځي سکن کیږي عکس اخیستل کیږي او هغه ساعت په طرز العمل چې ورته جوړ شوی پیسې جمعیږي ټولو ته په هغه مازدیګر کې اداراتو ته شریکانو ته هغه راپور لیږل کیږي چې نن پر مثال دغومره عواید وشول. د نوي خیرخوا سوداګریز مارکیټ د جوړولو چارې د چارو ادارې تر مدیریت لاندې د خصوصي سکتور ملي سوداګرو ټولنې له لوري ترسره شوي چې مالیې وزارت، ملي بانک، کابل ښاروالۍ او خصوصي سکتور یې د مالکیت حق لري.